سیګرام بازار کله چې دی سر زیارت ته موږ دې ته راختلي او دا تقریبا د سوات داسې یو علاقه نشته چې د دې نه ښکاري. په دې ویډیو کې به تاسو وروسته وګورئ او دا د سوات د ټولو نه دنګ ډېری و او اونچایي ډېره زیاته ده چاپېره ته د غرونه چې هغه د کم خلک ته هغه نه ښکاري نور چې څه سوات دی ټول چاپېره ښکاري او دې ته وایي سر زیارت. او زموږ سره نور ملګري راغلي دا تقریبا د بازار نه موږ دې بازار کلی چې کوم دی خاص د سیګرام 2 غنټې موږ دې پورې مزل وکړو او نورو هار ومنو هغه راونښتو او د سیګرام نه چې ورته راځئ خاص د سیګرام د کلي نه نو کم از کم 4 غنټې به تر وځي کم سے کم 4 غنټې به لګي او دا وقار ورته اوس د غرونه ته چاپېره وښی دا ډېر چوت دی سر زیارت ورته وایي او دا سیګرام ته یو اعزاز حاصل دی ډېر تاریخي ځای دی قبرونه هم دي موږ ته خو هسټري نه ده معلومه قبرونه هم دي او ټاور پکې هم دی چې موږ ورته کتی هم نه شو ټاور دی وقار چاپېره یې وګرځوه ډېر محنت کړی دی او ډېر محنت یې کړی چې دا دلته کې ټاور جوړ کړی کار نه کوي دا سره ووایه کار سره کوي هېڅ هم کوي او دا سره څوک لګېږي وقاره څوک سره دا به کې زه پکې دا وایم کنه چې ټاور په یو کې هم نیټ کار نه کوي پاکستان دا حال دی او نور کو دا وړه سوي دي کوم ځای نه راغلی یې محمد بیگ نه دا ځای خوښ شو زه خو دا زموږ خپل ځای شکر دی مخ راځو خوښ شو تاسو مېلمانه یې تاسو راځئ تیار موږ ولې مېلمانه یو سره مېلمانه خو تاسو یې اور نه دوتر زموږ نه مېلمانه تاسو یې دا ملګري به ډېر تکړه دي دې سره راوخته دې څوک نشي راغتی ډېرو خلکو هار ومنو